السلام علیکم ګرانو کتونکو غواړم چې نن تاسو د موبایل د هوم سکرین د ډیر زیات ښایسته سیټینګ نه خبر کم کو تاسو غواړئ چې کله په خپل موبایل کې ویډیو پلی کړئ یا آډیو او تاسو د موبایل دغه سایډ د کمې برخه چې په دغه باندې دغسې آپشنز راشي نو دې سره تاسو د موبایل سکرین هم ډیر زیات ښایسته ښکاري نو که تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ او خپل موبایل سکرین مو دغسې ښایسته کړئ نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي نو راځئ ګورو چې دغه سیټینګ څنګه په خپل موبایل کې وکړو نو تاسو به اول په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو به د دغې لپاره اول په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کړئ چې کله مو پلی سټور کولاو کو دغلته به تاسو سرچ کړئ VISUALAY دغه سپیل به تاسو دغلته ورکړئ چې کله مو دغه سپیل ولیکو په دغې به تاسو بیا کلیک وکړئ دغه به سرچ کړئ چې کله مو سرچ کو دلته به تاسو دغه اپلیکیشن راشي دغه اول نمبر اپلیکیشن به تاسو کلیک کړئ او دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو به بیا دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې کولاو کړئ چې کله مو کولاو کو دلته به تاسو بیا په دغه الاو بټن باندې کلیک وکړئ او دغه فارمیشن به تاسو بیا کلیک کړئ چې کله مو دغه فارمیشن کلیک کو نو دلته به تاسو ته بیا دغه الاو فارمیشن آپشن راشي په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ چې دلته موږ ته د موبایل په سکرین باندې دغه پیج خلاص شو نو په دې کې تاسو چې هر آپشن وغواړئ هر شکل وغواړئ تاسو د خپل موبایل سکرین لپاره انتخابولی شئ چې کله مو کم آپشن خوښ شو هغه به تاسو انتخاب کړئ او دغه بټن چې تاسو کم د موبایل په سکرین په لاندنۍ برخه کې ښکاري په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دغه آپشن به ستاسو موبایل سکرین ته ورشي چې کله هم بیا تاسو په خپل موبایل کې ویډیو پلی کوئ نو دغه آپشن به ستاسو د موبایل په سکرین باندې راځي نو ګرانو دوستانو امید لرم ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي تر بلې ویډیو د الله په امان